اخر ورته بنده راسه فیصله ده، ورته من خلقت السماوات والارض، د مځکې او اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ بنده ورته وایي چې الله دا تا پیدا کړي دي. رسول ورته وایي ولم یعی بخلقهن، زه د دې مځکو او اسمانو په پیدایش نه یم ستړی سوی. افعیت بعیش رغیفة اوصله الیک، ایا زه په دې یوه ګوله ستړی کېږم چې تا ته در ورسېږي؟ زما په قوت کې اسمانونه دي، زما په قوت کې مځکې دي، او ما درته ویل په دې اسمانو کې چې څومره ستوري ګرځي، د هر ستوری دومره سیاره ده لکه دا مځکه چې ما ورته پرګرځي. اوس پر دې سیارو باندې کم مخلوق اوسېږي، پر دې باندې کم نظام دی، او دا په اربونو کربونې دی، او د دې ټوله رزق د دې ټوله نظام د الله تعالی په قدرت کې دی. ورته دا دومره اسمانونه او دا دومره نظام چلوم، په هغې نه ستړی کېږم، ستا د رزق په یو ګولام نه ستړی کېږم. آخر سور ته یې بنده ته راسه، انی لم اطلبک عن عمل فی غد، زه د سبا ورځې لمونځ نن نه درڅه غواړم، د سبا ورځې عبادت نن نه درڅه غواړم، او د سبا ورځې خبره په هغې دې نن نه مکلف کوم چې نن د سبا لمونځ وکړه. فلا تسألنی عن رزق فی غد، نو تم د سبا ورځې رزق مه راسه غواړه. نن ورځ تېره شوه، خپل عبادت وکړه، خپل رزق زه در رسوم، او چې سبا ورځ را ورسېدله ته خپل عبادت وکړه، تا ته به خپل رزق خپله رسېږي. ما مخکې درته ویل نن خو زه د لمسي غم اخیستی یم، نن خو زه د کړوسي غم اخیستی یم، زه خو را روانو زندګیو د را روانو عمرو غم اخیستی یم، په دې خاطر چې نن نه زما ورځ ده، نه زما شپه معلومه ده، نه زما سهار معلوم دی، نه زما ماښام معلوم دی، چې زه د دنیا په تلاش کې سرګردان او لیونی یې تېروم. خیر ته فإني لم انس من عصانی، چې کم قومونه زما نافرمانه دي، الله وایي کافران دي، هغې ما نه مني، کافران دي هغې ما ته ښکنځل کوي، کافران دي هغې زما سره شرک کوي، هغې زما د خدایي څخه انکار کوي. بنده هغه ما د رزق کې نه دي هېر کړي. فکیف من اطاعنی، چې ته زما اطاعت کوې نو زه به تا څنګه د رزق څخه هېروم؟ چې کم قومونه زما دښمني کوي او زما سره مخالفت لري، هغې ما د رزقو څخه نه دي هېر کړي، نو ته به زما څخه څنګه هېرېږي؟ نو ځکه دنیا دا داسې شی ده چې صرف الله تعالی د انسان دپاره یو دوکه پیدا کړې ده، او دا دنیا د دوکې یو منظر دی، او دې دنیا باندې سړی نه دوکه کېږي. لاړ د ځانه سره فکر وي چې زما زندگی به دې دنیا کې هېڅ ورځ، زما پلار در ما د دې دنیا ډېر شوقي و چې زه ورسم د هغې قبر ته ودرېږم، هغې په کوم حالت کې پروت زما